طالبان د خپلواکۍ په مناسبت پیغام کې وخت دی چې بهرنیان له افغانستانه د وتلو تابیا ونیسي. وسلوالو طالبانو د هیواد د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په مناسبت هیوادوالو ته د مبارکۍ ویلو ترڅنګ یو ځل بیا پر بهرنیو ځواکونو له افغانستان د وتلو غږ کړی دی. د یادې ډلې له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي دوی د خپلواکۍ د سلمې کلیزې د رارسېدو له امله ټول ولس ته مبارکي وایي. سرچینه کاږي پوره 100 کاله وړاندې افغان متدین او مجاهد ولس له انګریزي ښکېلاک د ګران هیواد افغانستان خپلواکي وګټله او برطانوي استعمار یې اړ کړه چې د افغانستان خپلواکي پر رسمیت وپیژني. خبرپاڼه کې طالبانو په اوس مهال کې په افغانستان کې له میشتو بهرنیو ځواکونو غوښتي غوره دا ده چې نور دوی له افغانستانه ووځي. د دوی په وینا اوس هغه پړاو را رسېدلی چې په افغانستان کې پاتې بهرني پوځیان د وتلو تابیا ونیسي.